دا زمونږه دوهمه ویډیو ده د کمپیوټر څخه د وایرسونو له منځه وړلو په اړه. کله چې په کمپیوټر کې دا حالت راځي، اول کله چې کمپیوټر د سست فعالیت کوي، دوهم کمپیوټر چالانولو کې د ډیر وخت لګي. کله چې کمپیوټر ته چالانولو کې موږ سره کمپیوټر ډیر وخت نیسي. دریم پروګرام په خلاصولو کې یا د پروګرام په بندولو کې موږ سره کمپیوټر ډیر وخت نیسي. څلورم په کمپیوټر کې د فایلونو په ناڅاپه توګه ورکیږي. سیستم بار بار خرابېږي او یا خطا پیغامونه موږ ته راکوي. بعضې وخت به دې کتلي چې کمپیوټر تا ته خطا پیغامونه درکوي. شپږم کمپیوټر ناڅاپه موږ سره هنګ کېږي یا ګولیږي یا موږ سره مړ کېږي. کمپیوټر څنګه کولی شو له کمپیوټر څخه ټول وایرسونه لرې کړو پرته د انټي وایرس یا کوم سافټویر څخه؟ دا موږ کولی شو د رن د لارې لرې کړو. په اول ویډیو کې ما معلومات هم ورکړي وو. په دې دوهمه ویډیو کې به زه به تاسو ته شپږ طریقې وښایم چې څنګه کولی شو موږ وایرسونه له منځه ویسو. شپږمه طریقه به زه تاسو ته تیار وکړم. کله چې موږ سره پنځه دا دي، پنځه په دې ویډیو کې ښیم او شپږمه طریقه زه تاسو ته همدا اوس وایم. شپږمه طریقه دا ده چې ټول کوډونه تا په رن کې استعمال کړل. دې نه بعد باید ته کمپیوټر ریسټارټ کړې چې موږ سره کمپیوټر ګل او چالان شي. که غواړې کمپیوټر زده کړې یا د کمپیوټر تخنیکونه زده کړې نو زما چینل سبسکرایب کړه، د زنګ علامه هم فعاله کړه چې د ټولو نه مخکې زما ویډیوګانې تا ته ورسېږي. بسم الله الرحمن الرحیم. نن به په دې ویډیو کې شپږ طریقې ښیو. راځمه رن ته. ته کولی شې د سرچ د لارې هم رن ولیکې، موږ سره راځي. رن به ولیکې، موږ سره راځي. سمه ده. انټر به یې کړې او شارټکټ یې موږ سره چې ده وینډوز آر بټن. سمه ده. اول قدم کې راځمه چې لیکمه پرفیچ PREFETCH. دا ما سره ډیر کار کوي. مهم سل په سلو کې دا موږ سره ډیر کار کوي. دا باید ته استعمال کې. سمه ده. زه انټر وهمه، ما سره دلته راځي کنټینیو به کې انټر به کې بیا ما سره دا راځي. په دې کې ما سره څومره مثال اضافه فایلونه دلته پراته دي. ګورې 241 کنټرول آل او شیفټ ډیلیټ به ووهئ، مکمل موږ سره له منځه لاړ شي. انټر به ووهئ، یس، سکیپ، یس، کلوز به یې کړو. اوله طریقه موږ سره دا شوه. سمه ده. پنځه طریقې مې په اوله ویډیو کې ښودلې ول او شپږ په دې ویډیو کې ښیم. یعنې دا موږ سره څومره طریقه شوه؟ دا موږ سره شپږمه طریقه شوه. سمه ده. اومه طریقه چې ده موږ سره دلته به ته ولیکې ریسنټ RECENT. سمه ده. انټر به کې کنټرول آی شیفټ ډیلیټ کیبورډ څخه ووهه. سمه ده. دا موږ سره اومه طریقه شوه. دې نه مخکې چې زه اتم طریقه استعمال کړمه، ما یوه ویډیو جوړه کړې ده چې څنګه کولی شو موږ د کمپیوټر په اړه مکمل معلومات ترلاسه کړو. که چیرې ځان ته یو کمپیوټر اخلي او ملګري ته اخلي، موږ څنګه کولی شو د کمپیوټر په باره کې مکمل معلومات ترلاسه کړو. تاسو کولی شئ چې دا ویډیو وګورئ د آی بټن سره. دې ویډیو نه بعد هغه ویډیو هم له لاسه مه ورکوئ. سمه ده. اتمه طریقه وینډوز آر ټیمپ TEMP. انټر به یې کې کنټرول آی دوه فایلونه موږ سره دلته ښیي، ځکه دا یو څو دقیقې مخکې ما پاک کړ خپل کمپیوټر. شیفټ ډیلیټ سکیپ ووهئ، موږ سره مکمل له منځه ځي. نهمه طریقه موږ سره چې ده کنټرول آر شیفټ او فیصدي علامه به موږ سره ونیسي. کیبورډ کې موږ سره پنځه دي، یعنې پنځه. سمه ده. ټیم به ولیکې ټیم فیصدي علامه TEMP فیصدي علامه. اوکې وهئ یا که انټر وهئ، خوښه ده ستا خپله ده. دا ما پاک کړی نو. ګورې شپږ نوي دانې دي موږ سره. کنټرول آی شیفټ ډیلیټ انټر کنټینیو. انټر به کې یا ووهه موږ سره کنټینیو. دا ما سره له منځه ځي. سمه ده. سکیپ، یس، سکیپ. دا ما سره له منځه ځي. سمه ده. منیمایز کومه وینډوز آر. لسمه موږ سره کلین MGR. دا موږ سره ډېر کار کوي. انټر به یې ووهئ. کله چې انټر ووهه دلته موږ سره ډرایفونه دي. کوم کې چې وینډو موږ سره انسټال یا هماغه به انتخاب کړي. ما سره C کې انسټاله ده. اوکې به یې ووهئ. اوکې ده چې کله ووهه موږ سره یو څو ثانیې وخت نیسي، داسې صفحه موږ سره راځي. دلته دا ټول ټیک مار به یې کوې. تقریبا ما سره 393 MB ما سره دا اضافه فایلونو ما سره نیولې وه. دې نه بعد به اوکې ووهئ.
موږ سره به ټول له منځه لاړ شي. delete file سمه ده. که چیرې کومه پوښتنه لرئ ماته په کمنټ کې ولیکئ. ښه ورځ ولرئ. افغان ورد ایجوکیشن سبسکرایب bell icon like comment share. Thanks for watching you.